سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ. ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپا له اړخه د سویټزرلینډ هیواد د جنیوا په ښار کې سبا د سپټمبر په 26مه اول یو لوی لاریون، د هغه وروسته نړیوال کنفرانس او بیا د موټرو یو لانګ مارچ ترسره کیږي. د دې لاریون، کنفرانس او لانګ مارچ غوښتنې به دا وي چې د افغانستان کې د شپږم څخه پورته د نجونو ښوونځیو د خلاصون لپاره به غوښتنې کیږي. په تورخم او سپین بولدک دروازو باندې چې کوم د پښتنو افغانانو سره ذلت د پاکستان ادارې او د پاکستان ریاست لخوا څخه روان دی، د دې د بندولو غوښتنې به کیږي. او همدارنګه د پښتون ژغورنې غورځنګ کوم بندي غړي چې د علي وزیر، ادریس خټک، فهیم وزیر او همدارنګه حنیف پښتین، عادل شاه، د دې د خلاصون لپاره به غوښتنې کیږي. او د هغه ترڅنګ په پښتونخوا او لر او بر افغان خاوره کې چې کوم نوی جنګ پیلیږي او د نوي جنګ خبرې کیږي، د دې خلاف په دغه غوښتنې د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپا لخوا څخه ترسره کیږي. نو د ټولو اروپا میشتو ملګرو څخه هیله کوم چې سبا د سپټمبر په 26مه د جنیوا ښار په دغه لاریون، کنفرانس او د موټرو په لانګ مارچ کې ګډون وکړي. او په افغانستان او پښتونخوا کې چې کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري دي، د دې څخه هم هیله کوم چې په ټولنیزو شبکو کې د دغه لاریون، لانګ مارچ او کنفرانس لپاره خپل کمپاین وچلوي. زه تاسو ته د ازادۍ د ستر سالار ستان نیکه د مدیرې څخه د دغه لاریون لپاره مننه درکوم چې تاسو ګډون وکړئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.